د پښتو تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. لمړی د خپل ملګري واحد یار نه مننه کوم چې د قانوني لارو چارو خپرونه په ژوندۍ بڼه تاسې ته وړاندې کړه. نو درنو لیدونکو زه نور محمد صالح یم او تاسو رابولم د دې مهال خبري ټولګې ته په سر کې کورني خبرونه. وسلوال مخالفین وایي د هیواد د راتلونکي په اړه د خبرو لپاره د پاریس په غونډه کې ګډون کوي، خو د سولې او پخلاینې په اړه به خبرې ونه کړي. د وسلوالو مخالفینو ویان ذبیح الله مجاهد لخوا په خپره شوې وینا کې راغلي چې د دوی له سیاسي دفتره 2 تنه استازي به د پاریس غونډې ته واستول شي چې د هیواد د حالاتو په اړه د وسلوالو مخالفینو دریځ په مخامخه توګه د غونډې ګډونوالو او نړیوالو ته ورسوي. ویان زیاته کړې چې د دوی استازي به یوازې خپله وینا اوروي او ټینګار یې کړی چې دغه کانفرانس یو څیړنیز او علمي کانفرانس دی، نو ځکه په هغې کې چا سره کومه سیاسي پریکړه کیږي او نه به هم له افغان حکومت یا بهرنیو ځواکونو سره کوم ډول خبرې اترې وشي. د پاریس په غونډه کې چې د فرانسې د څیړنیز انسټیټیوټ لخوا جوړیږي، ټاکل شوی د هیواد د سولې د دولتي شورا د حکومت د سیاسي مخالفینو او حزب اسلامي استازي هم ګډون وکړي. د پوهاوي ګډ ټکي داسې اټکل نه کیږي دا غونډه به کومه ټاکلې پایله ولري، خو د افغانستان په روانو حالاتو کې د ښکېلو بېلابېلو لویو اړخونو ترمنځ به یوه کمسارې مخامخ ناسته وي. خو د هیواد د چارو کارپوهان وایي کیدای شي په دغو خبرو کې داسې ګډ ټکي راپورته شي چې په راتلونکي کې د سولې په اړه خبرو کې ترې ګټه واخیستل شي. دلته ګډون کوونکي اړخونه به د افغانستان په اړه خپل نظر څرګند کړي. د دغو بېلابېلو نظرونو څرګندول به چې کیدای شي په ځینو برخو کې له یو او بل سره جوړ او یو شان ووسي، د دې سبب وګرځي چې د کانفرانس په پای کې هغه ټکي چې کیدای شي پرې خبرې وشي، یعنی هغه ټکي چې سره نږدې او ورته وي ټول شي او د سولې په اړه په راتلونکو خبرو اترو کې ترې ګټه واخیستل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر له خولې ویل شوي دي چې دغه بین الافغاني کانفرانس به په روانه میلادي میاشت کې جوړ شي. د معلوماتو له مخې د وسلوالو مخالفینو له سیاسي دفتره شهاب الدین دلاور او محمد نعیم وردګ د حزب اسلامي لخوا غیرت بهیر او د افغان حکومت د سیاسي مخالفینو له لوري محمد یونس قانوني، احمد ضیا مسعود او ځینې نور ګډون وکړي. د افغان دولت له اړخه ویل کیږي چې د جمهور رئیس کرزي او سلاکار حجي الدین محمد او د سولې د شورا د دارالانشا مشر محمد معصوم ستانکزی او یو شمېر نور کسان به پکې ګډون ولري. په تیرو 2 میاشتو کې ځانګړو ځواکونو په وردګو ولایت کې 9 کسان شهیدان کړي، لسګونه نورې جسمن ځورولي. د جلریز چک نرخ او مرکز نوي کورنۍ ناسم چلن له ویرې کډه شوي دي. د وهل شوو کسانو په منځ کې لسګونو ټپیانو ته ډاکټرانو ځواب ورکړی او اوس په کورونو کې د ژوند او مرګ ترمنځ شپې شمېري. د جمهور رئیس کرزي په حکم یو ځانګړی پلاوی په سیمه کې د دې وضعیت په څېړنه لګیا دی، خو ځایي خلک شکایت کوي چې د لوړپوړو چارواکو پر ځای باید ولسي مشران سیمې ته د دقیقې څېړنې لپاره لیږل شوي وای. ځایي اوسیدونکي وایي د ځانګړو ځواکونو لخوا په لارو او کروندو کې نیول کیږي او په زور او وهلو اړ کیږي چې له طالبانو سره په اړیکو اعتراف وکړي. د وردګو په جلریز، نرخ چک او مرکز میدان ښار کې داسې ډېرې پیښې شوي دي چې عام لارویان نیول شوي او له طالبانو سره د تړاو په تور هډو ته وړل شوي دي چې له 100 یې زیات همدا اوس هم بندیان دي. د قربانیانو یو شمېر کورنیو محور ته ویلي ډېری وسلوال هغه عقیدتي کسان دي چې د خپلو کورنیو او خپلوانو د غچ اخیستو لپاره د حکومت او بهرنیو ځواکونو پر ضد غرونو ته وختل. د سید محمد په نوم یو ځوان د کورنۍ یو غړي رسنیو ته ویلي خاصو ځواکونو سید محمد له عامې لارې ګرځولې او بیا یې په نظامي اډه کې په مرمیو ویشتلې. سید محمد د للیندۍ په 2مه نیټه هغه په کانزب سیمه کې د ځانګړو ځواکونو لخوا ونیول شو. هغه یې په نرخ کې د امریکایي ځواکونو مرکز انتقال کړ. هلته
څو ځله سپین ږیري ورغلل خو تر اوسه یې مړی موږ ته نه دی سپارلی. د ابراهیم خیلو د کلي اوسیدونکي عظیم الله وویل زما د اکا زوی عزیز الرحمن چې د ټونس چلوونکی و د خاصو ځواکونو لخوا یې موټر ضبط شوی دی او په وهلو یې هغه وژلی دی. د هغه مړی مو په یوه کرونده کې وموند. د کابل پوهنتون محصل وحید الله وایي د ځینو سیاسي اهدافو لپاره لاسي په وردګو کې ناامني رامنځته کیږي. نظامي ځواکونه له خلکو سره ښه چلند نه کوي. ډیری کورنۍ د همدغو ناامنیو له امله کابل ته په ګډه مجبورې شوې. که د وردګو ولایت ناامني جدي ونه بلل شي د دې ویره هم شته چې ډیری سیمې د دولت له ولکې ووځي. هغه کلیوال چې له ولسوالیو او کلو سودا او درملنې لپاره مرکز ته راځي ډیری وخت د ځانګړو ځواکونو لخوا ورسره بد چلند کیږي. د مرکز خلک هم د دغو ځواکونو له زور زیاتي په امن کې نه دي. په وردګو کې د مشتو ځانګړو ځواکونو لخوا تېره میاشت د میدان ښار 80 دوکانداران ونیول شول. ځینې یې بیرته خوشي شول خو تر 10 زیاتې تر اوسه په نرخ ولسوالۍ کې له امریکایي ځواکونو سره بندیان دي. داسې اسناد او شواهد هم شته چې په تېرو 25 ورځو کې ځانګړو ځواکونو د وردګو د جلریز ولسوالۍ 50 کورنۍ لوټلي او کلیوالې هم ډبولي دي. د چک د بندیانو کلي اوسیدونکي وایي له تېرو 3 ورځو راهیسې کلی د دغو ځواکونو له لورې کلابند دی او له کورونو وتلو ته نه پرېښودل کیږي. د وردګو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ مختار ویلي یوه میاشت وړاندې د دوی یو 50 کلن کارکوونکی قندي کاکا د ځانګړو ځواکونو لخوا دومره وهل شوی چې ډاکټرانو یې د ټپونو د نه ښه کېدو له امله ځواب ورکړی دی. امنیتي چارواکي د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د پراخو عملیاتو د پیل کېدو او د یو شمېر وسلوالو مخالفینو د نیولو خبر ورکوي. د 200 لمړي سیلاب قل اردو مطبوعاتي مسؤل ډګروال نومان حاتفي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ او خوږیاڼو ولسوالیو او د نورستان په برګ مټال کونړ او کاپیسا ولایت کې د وسلوالو مخالفینو څخه د یادو سیمو د پاکونې په موخه تصفیوي عملیات پیل کړي دي. نوموړي په دغه ټولو عملیات د یو مخالف قومندان مولوي عبدالرحمن مشهور په مین جوړونکي په ګډون د 4 تنو د نیولو او ګڼو نورو د وژلو خبره کوي. ډګروال حاتفي وایي مولوي عبدالرحمن د ننګرهار په سطحه د وسلوالو یو مشهور قومندان دی چې دوی سره یې 3 میله وسلې او یو شمېر چاودیدونکي بوشکې او مهمات نیولي دي. اوس موږ د 200 لمړي سیلاب قل اردو منسوبینو د بټي کوټ په سیمه کې د خوږیاڼو په وزیرو سیمه او د کونړ نورستان برګ مټال او کاپیسا کې عملیات پیل کړي دي او ښې لاسته راوړنې هم لرو. لسګونه مخالفین مو ووژل او تر ډیره مو ځپلي دي. د یادې قل اردو مطبوعاتي مسؤل وایي د بهرنیو له لورې د مسؤلیت د سپارلو له لړۍ وروسته یې تر ډیره بریده په ټوله ختیځه سیمه کې امنیتي او د دغه عملیاتو د پیل کېدو موخه یې سیمه د وسلوالو د شتون څخه پاکول دي. نوموړی وایي ولسونه دې ډاډه اوسي افغان ځواکونه اوس پیاوړي شوي دي او تر ډیره به د هغو سیمو امنیتي وضعیت ښه وساتي کومې چې د بهرنیانو له لورې دوی ته سپارل کیږي. د یادولو وړ ده په دې اړه تر دې دمه د دولت وسلوالو مخالفینو رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هرات والي د دې ولایت ښاروالۍ ریاست په پراخ اداري فساد تورن کړی دی. داود شاه سبا خبریالانو ته وویل د ښاروالۍ په ریاست کې د پراخ اداري فساد 4 دوسیې بشپړې او څارنوالۍ ته استول شوي دي. نوموړي د ښاروالۍ مقامات تورن کړل چې د فساد په اړه د روانو تحقیقاتو مخې ته خنډونه جوړوي. د هرات د استیناف محکمې هم تایید کړی چې د ښاروالۍ په ریاست کې د اداري فساد دوسیې څېړلې دي. د هرات ښاروال بیا د والي د دې تورونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. متحده ایالات وایي سره له دې چې پاکستان له واشنګټن سره په اړیکو کې کړکېچ کم کړی خو وسلوالو ته په خپله خاوره کې د خوندي ځایونو په ورکولو سره د هیواد امنیت زیانمنوي. امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي سره له دې چې پاکستان له واشنګټن سره په اړیکو کې کړکېچ لږ شوی خو وسلوالو ته په خپله خاوره باندې د خوندي ځایونو په ورکولو سره د افغانستان امنیت زیانمنوي. خو د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په څېړنه کې چې د فرانسې خبري اژانس خپور کړی راغلي په داسې حال کې چې متحده ایالات د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي په پاکستان کې د وسلوالو خوندي ځایونه د لوګو ظرفیتونو لرونکي افغان حکومت او پراخ مالي او اداري فساد د دې هیواد لپاره ګواښونه جوړوي. په دغه راپور کې چې له اپریل میاشتې څخه نیولې تر سپتمبره پورې پرمختګونه پکې څېړل شوي ویل شوي چې پاکستان د امریکا متحده ایالاتو د ګټو په ساحه کې همکاري کړې خو په عین وخت کې بیا په نورو برخو کې کافي مرسته نه ده کړې.
پینټاګون دا هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو څه مثبت پرمختګ شوی دی. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په خپل دغه راپور کې ویلي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د خلکو ژوند ښه شوی دی. د دې راپور له مخې د اپریل او سپتمبر تر منځ موده کې د وسلوالو بریدونه یو په سلو کې زیات شوي دي. پینټاګون وایي د بریدونو د زیاتوالي سبب دا دی چې د کوکنارو د فصل وخت لنډ و او عادي وسلوالو جګړې ته مخه کړې ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي ډېری بریدونه اوس له ګڼ میاشتو سیمو بهر کېږي او د لویو ښارونو امنیت د پام وړ ډېر ښه شوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو په اړه د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت په راپور کې راغلي چې افغان سرتیري د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستو په برخه کې پرمختګ لري، خو په عین حال کې دا ځواکونه د لوجستیک او اداري په برخه کې کمې نیمګړتیاوې لري. وروسته له هغې چې د کورنیو او بهرنیو ځواکونو لخوا د ولسي مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبرې کیږي، ورسره سم په هیواد کې د ملګرو ملتونو دفتر هم په دې تړاو اندېښمن دی. په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله بیا زیاته شوې. وروسته له هغې چې د کورنیو او بهرنیو ځواکونو له لورې د ولسي مرګ ژوبلې د زیاتېدا خبرې کیږي، ورسره سم په هیواد کې د ملګرو ملتونو دفتر هم په دې تړاو اندېښمن دی. په هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ یونما چارواکي وایي چې د کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکي وګړو مرګ ژوبله لوړه شوې ده او دوی یې په اړه سخت اندېښمن دي. دا څرګندونې په هیواد کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي وایان نیلاب مبارز په کندهار کې خبریالانو ته وکړې. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه وښودله. هغې وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې چمتو شوي راپور وښودل چې په ملکي مرګ ژوبله کې 15 سلنه کموالی راغلی دی، خو د روان کال وروستۍ شپږ میاشتې چې په وینا یې تر اوسه ریپورټ نه دی چمتو شوی، اندېښمن دی چې ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. مبارز وویل چې د ملکي وګړو 80 سلنه مرګ ژوبله د مخالفینو په ماینونو، وسلوالو او ځانمرګو بریدونو کې اوړي او پاتې یې د کورنیو او بهرنیو سرتیرو له امله ده. په هیواد کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي وایان نیلاب مبارز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو هم اندېښنه وښوده. ویل چې د تاوتریخوالي په کمېدو کې یې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي دي. په هیواد کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي وایاند وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له لورې هم دنده ورته سپارل شوې ده چې د راتلونکو ټولټاکنو پر مهال د افغانانو سره تخنیکي مرسته وکړي. هغې وویل چې په دې اړه په تیاریو بوخت یو. هغې د سولې په پروسه کې د خپل رول په اړه هم معلومات ورکړل او ویل پر هغو کسانو چې دا مهال د تروریستي کړیو او سړیو سره دې غږ کوو باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي او د افغان دولت سره د خبرو کولو میز ته کیني. د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګي چې په افغانستان کې یو کال نور هم ماموریت غځېدلی دی، پر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د هیواد په ډیرو ولایتونو کې یې خپل دفترونه تړلي دي او یوازې د زونونو په سطحه د فعالیت لړۍ روانه ده. ډیری وختونه چې د دولت پر وسلوالو مخالفینو دا ډول تورونه ولګول شي هغوی یې ردوي، ولې په دې اړه یې څه نه دي ویلي. د نشه یي توکو پر ضد د روسیې د مبارزې د ادارې مشر وایي له افغان او تاجک ځواکونو سره په ګډه عملیاتو کې سلګونه کیلوګرامه نشه یي توکي او ګڼ شمېر قاچاقړونکي نیولي دي. د نشه یي توکو پر ضد د روسیې د مبارزې د ادارې مشر وایي له افغان او تاجک ځواکونو سره په ګډه عملیاتو کې سلګونه کیلوګرامه نشه یي توکي او ګڼ شمېر